بسم الله وأخمعه یا ما ټوپۍ په سر کړی وی بنده او پکول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کتن کو زئی مشتاق علم ساسرو راغلم ملکن ډیویژن ته د مانشا ماما نوم به یادېدو. موږ به ډېر زیات واړو چې کله به لاس یا خپاو برېښېده یا سمات رامات به شي خدای ناخواسته. نو زه خو خپله وله ډېر راغلی یم چېرته درز به مو خوړو نو لاس به یو برېښېده یا خپا وغیره څومره بریک یا کریک یا دا برال نو موږ به خپل والد صاحب یا خپلو مشرانو به دلته کې مانشا ماما خپله راوستو زورمنډۍ علاقه کې چې تجربه کم از کم 10 کاله لکه 90 سال تقریبا هغه دې کې تجربه ایکسپیرینس لري. دوا ورته شوې ده لاس یې دوایي دی الله تعالی لاس کې شفا چولې ده. دغه له د ډېرو لرو ځایونو نه چې کوم دی خلک راځي او دغه علاجونه چې کوم دی دلته کې کوي د مانشا ماما نه. نو که چاته هم دغه تکلیف وي لاس یې کرک شي یا واوړي یا خپا وغیره څومره علاج کوي نو دا به د مانشا ماما نه د خیر اورو. راځئ تاسو موږ سره وګورئ چې بغیر اپریشن او بغیر دغه چړو پترو چې کوم دی دغه علاجونه کوي صرف دم سره الله تعالی خلق کوي. بسم الله وأخمعه السلام علیکم مانشا ماما څنګه حال دی؟ خیر دی. څنګه دا نورو دمګرو له چې لاړ شي نو د خپل لاس ډېر زیات راکاږي او خلکو نه ډېرې چغې خلاصېږي. دا پکې دا نه کېږي دا در سړي خپل کار دی. دا پړي وره چې څوک پکې موږیا چې څوک پکې پخپو ګرځي دا خاصې په بهانه دی. بیماران دي ټول دړه بیماران دي چې تا زور ورکړو خو غر دي غر دي کولار ختم دي. اما ما جي څومره تجربه لرئ د خیره؟ تجربه څونه لرئ د کار کې د څو کال وشو دا د 10 کاله ما کارو غني اوس په ځلې د کم ځای نه خلک راځي دا ارجه نه راځي. ها ماشاءالله. او څنګه علاجونه څه ورکوي دا؟ بس دغه کو چې خپل تړو خدای روغي. ها ماشاءالله خدای ول دم درخه ده کنه دم درخه ده لاس په او پټي په لګاو او موږ دوی وسنور اجازه چرته ناجي صاحب چرته مشران نه پاتې خو دا ځامن مې نه کوي وې دا موږ نشو کوي تله په کاټي دروار ته او وتړي الله روان کی منګه دا نشو کوله. سید دا خپل چې ماچي او یا کرک شي او یو خواغه چې زمنګ د مخینه وته کنه چې ځوړن شوی وخت تین پاغي به منسوب هیله خو را غونډه په خبر مردان کې پلیز زنده سوادی کالام او سعودي او دوبۍ او اسلام آباد ماشاءالله نور پکې سره نور پکې دا باندې موږ نه حسابو ماشاءالله جی. اسرار به تاسو یې بس اول خو السلام علیکم نه باسین ټي وي شبانی ځکه چې ما ول خپل والد صاحب راوسته خپل مسالې ده نو تاسو ولیدو دا ډېر دوی سړی دی لري لري زینه ول خلک راځي کنه در چې خپل کاری صحیح ده بالکل. جی تاسو ګورئ مانشا ماما لګیا دی دغه د اسرار والد صاحب د ما سره د مرګره د اکسیډنټ شوی دی او هاسپټل کې اپریشن شوی دی. د ګولې ماما څنګه د ګولې اپریشن شوی دی؟ جی د ګولې اکور ما ها او څنګه مانشا ماما راغلی دی؟ او یو څنګه مطمئنه به ان شاء الله ان شاء الله دلته موږ ډېر پیری راغلی او ان شاء الله کامیابی ملاوي راغلی تاسو یو پر راغلی دوبۍ نه رالو دا خپل کې مې فرقو جی نو تل سم علاج کړو هغه سم ازان نه وکنه او دې سړی خدای شفا ملاو کړو ماشاءالله. نو لکه دا السلام علیکم څنګه جی صاحب تاسو مرغلي بیمار او چې ما د لاس کې سره فرق دی نو څنګه نو هسپتال ته ولې نتلې؟ نو هسپتال تللی مو انجکشن پکې مو کړې په دې مټ کې او دغه مو کړلو دوايي مو ډېر کړلې خو لکه خنه شو کنه تقریبا نه رس ډېر ټایم وشو. نو اوس ته د ملګری ذکر کو چې رس یو کسته او هغه چې کوم دی نو د مول کې د کم دی نه راغلی زه خو چې شهرګل نه راغلم او ما نو وی چې د مول کې د مول سره به دا ټیک شي ان شاء الله تعالی. نو اوس زماړو منی زلدي راغلم نو ان شاء الله تعالی چې امید دربه کوم چې ارسال تعالی کې ان شاء الله دی پلاس باندې وی الله تعالی مالا شفا را کی ان شاء الله تعالی ماشاءالله. السلام علیکم. بیمار مو راوسته او جی دا مرګره می دراوسه ما بل ور دی له خورم راوسته دي نه دي مونږ تقریبا څنګه چې علاج وکي مطمئن او دی 30-35 سال نه مونږ ول زور راځو مونږ نه بنگلور سیدونکو ها ماشاءالله او دی 30-35 سال نه مونږ جی دی له راځو او
قدرت په علاج یې ښه سمه دی. علاج کوي چې ډېر او خدای پاک به شفا ورکوي صحیح ده، ډېر یې کامیاب علاج دی صحیح ده. ماشوم ته د کوم ځای نه راغلی دی؟ زه د زرمنډۍ نه زورمنډۍ نه. څه مسله ده تا؟ د ماشوم د علاج کې لږه مسله ها ماشوم علاج ده. څه مسله ده ورته؟ لاس یې دا علاج ختلی یم ها ها. او څه مخکې ولا راغلی یې جي تاسو؟ او جی مونږ خو زنانه نارینه ټول دی راځو څه مسله راشي خو لاسو کې بس دلته ځان راسو صحیح صحیح ماشاءالله ښه ډېر ماهر انسان ماشاءالله. جی کتونکو ګورې ماما جي دغه دی لګیا دی پټۍ مټۍ ورته وکړې د خیره ماشاءالله بالکل نرم ملایم بس بالکل څه زور رازور نه بس دم درها ده او سمپل پټۍ دې تا وکړه دي او دغه علاج شروع دی بس الله تعالی یې په لاسو کې شفا چي دا وګورئ جي څومره خلک علاج کول غواړي باروم ګاډي ولاړ دي دا کسان دي زنانم راغلي دي او دا سحر وختي ټایم دی خو د اسرار راته کال وکړو چې یاره زما والد صاحب ته تکلیف دی او دلته کې بوزو مانچا ماله نو دا د ارام وشو د خیره ماشاءالله اوس ورته علاج څنګه څه تکلیف خو در نه کړو که نه جي نه نه جی نه نه دا خو ها تکلیفونو کار نه څنګه الله جي صاحب ښې شکر دی د الحمدلله. کوم ځای نه راغلی دی خیر السلام علیکم جی زه فرشي خان باندې بنه ما همایون مینوم دی ښه جي ما کور والدی د دې ولي کې مسله ده نو راغلی دی منشا ما باندې صحیح ده نو هسپتال هسپتال ښه دی که دا علاج ښه دی دوه درې بیرې هسپتال ته لاړو خو ډاکټرانو سره اسرېنې ویستې دغه مو کو څه مزه ونه کړو ها نو اوس منشا بابا له مخکې ما څه کسان مسان راوستو شکر دی هغه څه شوي وو صحیح ده صحیح ده نو اوس مولا دغه راوستم موږ ان شاء الله د سره به دغه خوشي اسرېنې خو موږ خو هغه څه گزاره هغه څه ونه شوي ها مطمئن دی دا مخکې ولا راغلی یې ان شاء الله سړی مطمئن دی مخکې من کسان مسان راوستي دي صحیح دی دوه درې څلور ماشا بابا دا راته وایي چې چوټي دي څه ورځ باندې یو هم نشته نه ګنټه شته نه نیمه شته نه شپه شته نه ورځ شته ماشاءالله. ګورې زم نه جوړ یم ښه پریشان نه مې وشو ډاکټرانو وډزلو 24 غنټې سرویس او چې زه چاته یم چې ما سره لږه ګزارو که ناجوړه وي نه موږ او دا راته وایي چې پیس څونه دی پیس با چې چا سره راکول دغه دی وګوره بس خرچه به پرې راځي چې چا سره راکول بعضې مریض خراب یم ته ویم پټۍ راوړه زما د جیبه پیسې مړې ما سره نشته ګوره تاسو هم نه راکوئ او تاسو هم دغه شان کار نه لکه دا چې ټارګټ نشته چې 100,000 نه 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 ماله دا چالاني دي زندګۍ نه چې چا څه ورکړل څو پیرې موږ راغلي خلک غریبانان دي بالکل دا وګوره ها مانشا بابا دا وایي چې 100 پیس د چا 100 وس کېږي دا پټۍ بیرله ما او د خلکو علاجونه پې کومه جي ماشاءالله وګورئ دا غنم چې ډېر فرق کړی څنګه ماما جي تاسو خو راووتی یو بس دا پټۍ مټۍ پې وکړې حاجي دا ډېر دوی سړی د چې په تش لاس ولګي هم ماشاءالله ماشاءالله لکه گپ شپ نه دی ډوک پو که نه 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 مړه دا خو لکه نورو جعلي پیرانو وغیره نه نه مړه دا خو د زندګۍ نه موږ ماشومان چې مات ګډ ولا راغلي او خدای تعالی ټیک کړي ماشاءالله خلکو ته څه پیغام ورکې بس خلکو ته دا پیغام ورکوم چې الله دې د لاس کې شفا واچوي چې چا دې کار کړی دی نو هغه مطمئنه دی او ټیک شوی دی که نه دوبۍ نه راغلم خپه مې ټیک نه و ډېر علاج مې کړی او دغه دلته بس پټۍ مټۍ ولګو او دم مې پې وکړو ټیک ټاک روان وم دې نه او دا خو د دې نه خو زما آرام نه و شپه مې ته ډېره د دې اپریشن شوی دی ګولي او لکه د دې نه زما د دې نه ډېر ګډوډ وم انشاءالله سوځی خو یې کم کوو ماشاءالله ماشاءالله لګو ګرځئ جي دا مانشا بابا چې کوم دی دا د ډېر وخت نه دغه علاجونه کوي او داسې نه دی سړي ته وایي ماله دونه فیس را چې سم وس کېږي اوله ورکوئ به که لسم وس کېږي که شلم وس کېږي که زرم وس کېږي څه وسم کېږي بس صرف دم درخوا کوي او دقه پټۍ پرې رالي د غریبانانو نه پې علاجونه کوي او ماشاءالله علاج یې ډېر زیات مطمئن دی څه ورځې مخکې زه خپله راغلی وم د یو ونه وه هغې ته زه ورختلی وم نو هغه ونه په ما باندې لږه شان دغه شو ایسه مې د خپه وښی ده او دا خپه کې زما بریک راغلی و جي د هغه ټیکېدو نه ما به اکسرې کوله کله پېشاور یو ځای بل ځای ډېر زیات وکړی دم خو په هغې باندې زما علاج بالکل کېدو نه خپه به ورځ د ورځه پړسېدم او مسله به راته سیوا کېده خو ماشاءالله مانشا بابا له بیا زه د شپې ټایم کې رالم ماسخوتن ټایم کې ماشاءالله چې هغې دم درخوا کړله نو الحمدلله بس یو ورځ دوه ورځ په دویمه ورځ باندې ټیک ټاک وه پړسوب هم کېناستو او مسله د خیره ټیک شوه نو دا پروګرام دې دپاره ما ریکارډ کو چې څومره خلک زما آواز اوري نو کوشش وکړئ
راشي مانشاه بابا لکه چا کورونو کې دغه مسلې وي او ټیکېږي نه انشاءالله د الله په توکل سره انشاءالله دا مسله به هم دلته حل کېږي. ډېره مننه ملګرو ویډیو مخکې شیر کړئ چې کم خلکو ته تکلیف وي چې هغوی ته خیر میلاو شي. السلام علیکم.